چیکینګ فاست فوډ چې یو نړیوال برانډ دی رنې کمرغه دا نو په کابل کې هم یو څانګه لري او اوس له کابل څخه وروسته په ننګرهار ولایت کې هم رسما خپل چارې پیل کړي. په نن سبا وخت کې په دنیا کې تقریبا د 400 تر 480 اویا پورې برانچونه لري په 40 تر 500 ملکونو پورې. فکر کوم اوسه پر دې څه خوړلي هم نه دي. اوس که تاسو دا پوښتنه وکړم چې خوند یې څنګه و که نه ته خو زه چې یوه کپله پکې وکړه پوه شوې چې خوند یې معلوم شي که نه چې لیدونکو ته په مزه مزه وایي چې ماشاءالله څومره خوند یې وکړه. صحیح ده؟ صحیح په دواړو سترګو که څه هم هغه هم نه زه خو په دې نه خورم چې کله دا وخورم بیا خبرې نشم کولی. زه په لوږه کې خبرې کولی شم. پوه شوې ته؟ تاسو ننګرهار ولایت ته راځئ نو چیکینګ د ځان راورسوئ او دلته انشاءالله ستاسو د خوښې مطابق خوراکونه برابري. خوراکونه کې بس یو خو زمونږ باډۍ ته تاسو لیدلی شئ فاسټ فوډ ډېر خورو دا مه خوره که نه بیا خو د وینې غواړئ ګوره. نو بس دغه څومره ژوند دی چې ښه تېر شي. السلام علیکم د پامیر هندارې قدرمنو لیدونکو ستړي مه شئ جوړ په خیر. لیدونکو زه سراج الدین پژواک یم. دا د ننګرهار ولایت دی او دا د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار دی. لیدونکو ستاسو لپاره یو ځانګړی او ښکلی خبر دی. دغه شاته چې کوم انځور تاسو ګورئ دا د ښار ښکلا او په څنګ کې دا چې د ننګرهار ولایت لپاره یو ځانګړی ارزښت لري. چیکینګ فاست فوډ چې یو نړیوال برانډ دی رنې کمرغه دا نو په کابل کې هم یو څانګه لري او اوس له کابل څخه وروسته په ننګرهار ولایت کې هم رسما خپل چارې پیل کړي. دغه برانډ د نړۍ په 40 البته یا 40 هیوادونو کې فعالیت ترسره کوي او همدارنګه خواړه یې په نړیوال معیار سره برابر دي. نو دغه ځای ته زه راغلی یم غواړم چې د دغه ځای انځور در باندې وګورم خوراکونه به هم وګورو. نو راځئ کتونکو راسره پاتې شئ. هغه ورونه چې زموږ ګران هېواد افغانستان ته راځي په چکر باندې نو که ننګرهار ولایت ته راشي نو د هغوی د ناستې په خاطر باندې د هغوی د خوراک په خاطر باندې دغه یو معیاري ځای جوړ شوی دی. نو چیکینګ فاست فوډ ته راغلي یو. راځئ کتونکو خپرونه تر پایه پورې وګورئ. د خپرونې کوربه د تل په څېر زه سراج الدین پژواک یم او د کیمرې برخه کې ملتیا زلمی زیل صاحب کوي. راځئ کتونکو خپرونه تر پایه پورې وګورئ. خوږو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. ستړي مه شئ جوړ په خیر. چیکینګ برانډ ته راغلي یو. دلته نو مسؤل سره ولاړ دی. راځئ دننه لاړ شو
دغه دننې ځای ښایست هم در باندې وګورو هغه خوراکونه چې په دغه ځای کې تیارېږي د هغې په تړاو معلومات به هم وړاندې کړو نو دا دغه ځای مسؤل دی لومړی به ښه راغلاست ورته له هغې څخه وروسته بیا دننه لاړ شو السلام علیکم وعلیکم السلام ډیره مننه ستاسو د راتګ نه او ټول مودان لیدونکو ته مو ځان ورپېژنئ زما نوم محمد فواد ګردیوال دی د چیکینګ جلال آباد برانچ مسؤل یم خوشحاله اوسئ کور د ودان خبرې بیا دننه کوو صحیح دی. دننه ځو راځه راځئ کتونکو تاسو به سره پاتې شئ او خبرې اترې به هم سره کوو او دننې ځای ښکلا هم در باندې ګورو لیدونکو دننه راغلو ماشاءالله څومره ښکلی ځای دی رب دې وطن آباد کړي داسې ده که نه بالکل په دې باندې ډېره زیاته خواري شوې ده زیاتره شیان د دې په خارجي هېوادونو کې ډیزاین شوي مثلا د دې کوم ډیزاینینګ دی کوم مټیریل دی دا زیاتره د نورو ملکونو راوړل شوي دي نو خواري پرې ډېره زیاته شوې ده خوشحاله اوسېږي لیدونکو دا نو په اصطلاح کاونټر ورته وایي که نه دلته به ودرېږو دلته راځه مشر راځه ته ودرېږه لیدونکو اوس به خپلې مرکې ته راشو په لومړیو کې زموږ هدف دا و چې دغه ماحول در باندې وګورو د دغه ځای په اړه باندې معلومات لیدونکو ته وړاندې کړي چې دغه څومره څانګې په نړۍ کې لري مهرباني دا یو برانډ ده د چیکینګ په نامه چې د فاست فوډ برانډ دی او په لومړي ځل په دوبۍ کې افتتاح شو او په نن سبا وخت کې په دنیا کې تقریبا د 400 تر 480 اویا پورې برانچونه لري په 40 تر 50 ملکونو پورې او په کابل کې موږ په 2019 کې یو برانچ افتتاح کړ او د هغې نه بعد دویم ځل په ننګرهار کې دا دویم برانچ دی چې پرون افتتاح شو او دا یو انټرنیشنل برانډ دی تقریبا 20 کالونې زیات وخت کېږي چې په مارکیټ کې دی په انټرنیشنل مارکیټ کې دغه کوم نوم چې دی که نه چیکینګ سی شو دا نوم تاسو افغانستان ته راوړه البته ننګرهار ولایت ته دغه څه فیصدي تاسو ورکوئ که نه ورکوئ د فروشات نوم یو څه فیصدي اخلي د دې نوم د راوړلو خپل فرانچایزي فیسونه هغه ټول چې دی تحویل شي د هغې نه بعد پروسه تکمیل شي بیا تاسو دا نوم دا لوګو دا سیسټمونه تاسو دلته استعمال شي د هغې نه مخکې تاسو اجازه نه دلته چې کوم ډیزاینینګ شوی که نه دغه ځای مطلب هغه سټرکچر او جوړښت آیا دا ستاسو په خوښه جوړ شوی که نه د منځنی مرکزي مرکز د دې پروسه داسې چې اول د دې 3D ډیزاین جوړېږي سیده ډیزاینرانو په خوښه باندې کله چې 3D ډیزاین جوړ شي دا غوري سره شریکېږي بیا په ډیزاین کې هغه خپل اصلاحات لري مثال دغه ځای دی دا په دې ډیزاین باید جوړ شي دلته باید دغه سټیکر ولګېږي د هغې نه بعد چې کله ډیزاین فاینل شو بیا به یې ته آبادي شروع کړې کنسټرکشن به یې شروع کړې د هغې نه بعد به یې مخکې ځي د دې په جوړېدلو کې څومره وخت ولګېدل د دې په جوړېدلو کې تقریبا زموږ نه د 5 نه نیولې تر 6 میاشتو پورې ولګېدل او ځکه چې موږ کنسټرکشن هم د زیرو نه وکړو په جلال آباد ښار کې ځایونه ډېر دي خو د دې برانډ د اصولو سره برابر نه وو د دې برانډ اصول داسې ستاسو سره باید فرنټ کې داسې غټ حالي کچن دی شاته دلته ښار کې موږ تاسو وګورو دکانونه واړه غټ نو هغه چې دی موږ ته اجازه رانه کړله بیا ویل چې تاسو یو ځای ونیسئ چې د زیرو نه کنسټرکشن واخلئ دغه برانډ اصول څه دي د برانډ اصول خو ډیر زیات دي په هر لحاظ کې مثال په شروع کې د اشپزخانې نه د کوالټي ساتل دا ټول د دوی مهم او ارزښتناک پوینټ همدا دی که راځو بیا داسې د فرنیچرو جوړښت د ډیزاین کسټمر سروس په دې هر یو کې چې دی د خپل پالیسي لري د همغې په اساس باید ته مخکې لاړ شي او تاسو سره څومره نفر مطلب په دغه ځای کې اوس موږ سره ډایرکټلی یعنی وکړه چې 10 کسان موږ سره په کار دی او انډایرکټلی به د 10 15 شاوخوا وي انډایرکټلی مطلب دا چې مستقیم او غیر مستقیم پوه شم په هغې باندې په غیر مستقیم شکل څنګه تاسو سره خلک مصرف دي مثلا موږ چې کوم مواد راوړو که نه صحیح ده دا چرګ شو دا د دې بن شو دا کوکا کولا شوله یو کس دی موږ دلته مثال د جنریټر د مینټیننس لپاره نیولی دی همداسې مثلا مختلف کارونه یې دلته د رستورانټ انډسټري چې ټول نه پیژندل ځکه چې په دې کې آیټم ډېرې زیات لګېږي یو پیزا چې ده په دې کې ستا لس 12 ماشین لګېږي د دې هر یو شي کاروبار بیل بیل کس کوي مثال ته د پیزا یو پارټ راوړي هغه بل راوړي نو دې د خاطره د خلک موږ سره غیر مستقیم باندې وصل دي ځکه موږ ته مواد اخلو دغه خوراکي مواد چې د کوم برابرېږي دا ستاسو په خپله خوښه دي که نه دا هم تاسو تاثیر لاندې مطلب د مرکزي دفتر څخه هر څه چې دی سټنډرډ بیس مثال دا د برګر ډوډۍ ده په ریګولر مارکیټ کې چې ده د برګر ډوډۍ 80 ګرامه 90 ګرامه وي د برګر نه برګر بنس چې ورته وایي اما موږ ته سټنډرډ ساتلی دی چې خوږوالی باید پکې نه وي وړه باید ساده او وزن د ډوډۍ باید یو سره 20 ګرامه په پخه کړي د دې نه بغیر د لوکل مارکیټ موږ نشو شامل نو موږ د دې خاطر فرمایشي بکریان والا باندې دا بنس جوړو
مسالې مواد بهر نه راوړي؟ مسالې او د پیکیجینګ مټیریل چې تاسو ته کوم ګورئ دا ټول د بهر نه راوړي. دغسې برانډ جوړول د ننګرهار ولایت دپاره څه وربخلي؟ دا اصلا ډېر څه دي د ننګرهار دپاره او بل د ننګرهار د نوم ته یو ویلیو یو ارزښت لږ نور هم زیاته کوي ځکه چې موږ تاسو چېرته وګورئ بهرني سیلانیان دي راځي او کله چې داسې شي نه وګوري نو خپل په مغزو کې ورته دا خبره ګرځي ولا مثال شته د ننګرهار هم یو سټنډرډ ته رسېدلی دلته انټرنیشنل برانډونه راځي او بله د افتخار خبره دا ده چې په افغانستان کې لومړی کابل و دویم جلال آباد دی. دا جلال آباد د خلکو لپاره لویه د افتخار خبره ده. بس دغه قرباني مې الله قبوله کړه. خو یو پوښتنه زما بله پاتې ده، څو قسمه خوراکونه هلته برابرېږي په لنډو کې لیدونکو ته ووایي؟ دلته خو زموږ سره غټه مینیو ده، بیا به تاسو لیدونکو ته هم ښیوئ. موږ پیزا لرو تقریبا 6 رقمه پیزا ده چې یو مثال مکسیکن ده، رویل سوپریم ده. همداسې موږ زموږ چې په چکن کې دی راسره په چرګ کې ګارلیک چکن دی او بیا چې دی زنګر چکن دی چې مثال مختلف رقمونه دي که نه. هغه به انشاءالله د هغه مینیو کې به تاسو هغه څه وي چې مطلب برابر هغو سره مطلب مرکب خبرې اترې به ورسره وکړو. کور د ودان ډېره مننه. لیدونکو ته کوم ډول پیغام لرئ؟ مهرباني وکړئ. بس لیدونکو ته پیغام دا دی چې راشي او د چکینګ د خوندونو نه برخمن شي. بالکل. لیدونکو په ګران افغانستان کې چې هر یو ځوان اقدام کوي او خپل هیواد د نړۍ سره سیال کوي که په هر ډګر کې وي د خپل هیواد ته له یو طرفه خدمت دی او له بل طرفه خپلې کورنۍ ته حلاله روزي پیدا کول دي. کور مو ودان الله یې توفیق درکړي. ډېره مننه. لیدونکو سره پاتې شئ، خپرونه دوام لري. بیا هم ښه راغلاست، ستړي مه شئ. دغلته ملګري ناست دي او شته یې برابره ده نو خوراک کوي که نه، ځکه چې شته یې برابره نه وي خوراک نه شي کولی. سلام علیکم. ستړي مه شئ. وعلیکم السلام. څنګه ښې جوړې؟ ډېره مننه. ته هم ستړی مه شئ. کور ودان خوشحاله اوسېږي. لیدونکو ته ځان ورپېژنه. نوم نورالله ځلاند دی، ننګرهار ولایت یو. اوس مهال سپین غره یونیورسټۍ کې ایم ډي وایو. نو دلته موږ پرون خبر شو چې چکینګ والا پرانیسته وه پرون. نو ما او دې ملګري سره مشوره وکړله چې یو نړیوال برانډ دی په لومړي ځل افغانستان ته راغلی، بیا همیشه بهر ته راغلی دی. نو دې ته به موږ ضرور ځو او لیدنه به ورنه کوو. دلته په خوراکونو کې د بیا کوم یو خوراک زیات خوښېږي چې نوش جان؟ خوراکونو کې بس یو خو زموږ باډۍ ته تاسو لیدلی شئ فاسټ فوډ ډېر خورو. دا مه خوره که نه، دا به د وینې غواړئ. نو بس داسې دی دغه څومره ژوند دی چې ښه تېر شي. هو ښه تېر شي نو ښه دی ډېره. زموږ ملګری سراج خان دی، دا به هم در سره وغږېږي. سراج خان خو البته زما نوم یې پټ کړی. څنګه سراج خان؟ خیراتي ده. خوشحاله شوم. قربان خوشحاله اوسېږي. زه به در وړاندې شم که نه، هسې نه چې در خطا نه شم. څنګه یې وروره؟ په خیر مې ولیده، خوشحاله شوم. کور ودان د دغسې نړیوال برانډ جوړول په خپل ګران افغانستان کې همدارنګه په بېلابېلو ولایتونو کې د دې اغېزه او تاثیر څومره ده؟ که درته ووایم که نه داسې انټرنیشنل برانډ راوړل هغه بیا په فوډ سایډ کې چې مونږ که په فیشن لحاظ کې وګورو که هغه آوټفټس دي که هغه داسې نور شوز وغیره دي نو هغه کې مونږ انټرنیشنل برانډونه شته په کابل کې په هدا کې په ننګرهار کې په اورال پروینسز کې. خو که مونږ د خوراکو لحاظ نه وګورو خو داسې مونږ یو کوم بهیر داسې انټرنیشنل برانډ نه لرو لکه KFC لکه MC لکه چیف برګر لکه داسې چیزیز ریسنټلی اوپننګ شوی ده که نه داسې. خو چې بیا داسې چیکینګ داسې نوي برانډونه داسې اوپننګ کېږي نو دا زه وایم چې هلکانو ته دغه خلکو ته دغه زه وایم چې دا د دې علاقې د دې ایریا د دې بیلټه یو هغه پروګرس هغه پرمختګ کوي. زه وایم چې دا دغه یو کی رول لوبوي پکې یو هغه داسې رول لوبوي چې هغه لکه سړی نشي ستایلی. یعنې مطلب دا چې که هغه څوک چې د ګران افغانستان ته په چکر راځي د هغوی دپاره هم په اصطلاح یو د میز هم جوړېدلی شي که نه د ښایست یوه نمونه هم کېدای شي. سپیشلی همداسې دی چې ورلډ وایډ ټریول راځي ټورست خلک راځي نو هغه فرستلی چې یو ایریا ته راځي هغه انټرنیشنل برانډونه ګوري چې دلته کوم هغه رسټورانټونه شته چې موږ سټې دپاره موږ خوراک دپاره
بیا داسې چیکینګ لکه داسې چې دغه ملټیپل ډیشز لري ملټیپل ټیسټ لري کاغه فاست فود سایت کې دي کاغه هر سایت کې ته وګورئ نو دغه سره یو ښه ټیسټ لري او یو انټرنیشنل سایت باندې انټرنیشنل بیس باندې یو داسې نوم لري چې هغه کوالټي کار کوي ناټ کوانټیټي نو موږ رښتیا وایو چې د اونر نه چې دغه یو نه یو دلته برانچ راوړی د سب برانچ او حتی کې ورلد وایډ باندې د چیکینګ فیملی نه موږ ډېره مننه کوو چې په موږ باندې ټرسټ وکړو چې موږ یو سب برانچ دلته ننګرهار ته راوړو فکر کوم اوسه پر دې خوړل هم نه دي اوس که تاسو دا پوښتنه وکړم چې خوند یې څنګه وکنه ته خو زم چې وکړه پکې وکړه پوه شوې چې خوند معلوم شي کنه چې لیدونکو ته په مزه مزه وي چې ماشاءالله څومره خوند یې وکړه صحیح ده صحیح په لوړو سترګو که څه هم هغه هم نه زه خو په دې نه خورم چې کله دا وخورم بیا خبرې نشم کولی زه په لوږه کې خبرې کولی شم پوه شوې ته ته څنګه ته خوشحاله یې الحمدلله والله دا لومړنۍ ورځ ده که نه او نن زه بس دی ښه اوس به خبرې وکړو څنګه چلې خوند یې وکړه ډېر ښه فلیور ده چې کله هم زه پاکستان ته لاړم یا کوم بل هېواد ته لاړم نو فرسټ اف اول په پیزا کې زما فیوریټ چکن فیجیتا ده دا فلیور نو فرسټ ما وغوښته په رویل سپریم کې فرسټ سیکنډ نمبر باندې هم دا فلیور ورسره نو زما فیوریټ فلیور ده په سپیشل په پیزا کې نو هغه څنګه چې ما ایکسپیکټیشن او توقعات وغنم یو ښه فلیور ده یو ښه سپایس راوستی ده ځکه زما سپایس ډېر خوښي ټول ودان مننه خوشحاله اوسېږي ښه اشتها ښه خوراک ولرئ او بخښنه کوئ چې لږ مو وځنډولې فیصله ورته ناست یې خو خوړلی نه شي ټول رمضان مننه ژوندي اوسېږئ لاس دې راکړه لیدونکو ته چې د بېلابېلو ځوانانو سره موږ خبرې وکړې که نه چې دلته خوراک په خاطر راغلي وو خو هر سره وایي چې ماشاءالله ډېر ښایسته خوند کوي صحیح ده ته ولې راځم زه یو کفاره ته نه وکړم چې خوند کوي که نه صحیح شو نو دا یو غټ کپ به ترېنه وکړم که څنګه انډیواله همداسې همدې نه خلیږي خالدونکو زه یو کپ ته نه کوم تاسو ما ته ګورئ بسم الله ماشاءالله 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 رب وطن ګل ګلزار کې دا ځوانان ډیر شي او که تاسو ننګرهار ولایت ته راځئ نو چیکینګ ډیزاین راورسوئ او دلته انشاءالله ستاسو د خوښې مطابق خوراکونه برابرېږي څنګه چې ملګري په مرکه کې مخکې یادونه وکړه او دلته هر رقم خوراکونه انشاءالله شته دی نو تاسو لیدونکو دغه ځوان ګورئ دا هم راسره ناست دی دنه به هم یو نظر واخلو څنګه چل دی وروره ستړی مه شي ته ستړی مه شي صحت دې ښه دی بخیر وي خیراتي دی انشاءالله ډېره مننه خوشحاله اوسېږي خوند یې زیات دی او که نه سهار د چای انداز کړی یاره دروغجن به هم درته معلوم شم حالا یې که چې یو هفتې نه زه منتظر وم دا خبر ما پرون هم وکړله یو هفتې نه منتظر وم ځکه چې ته وګورې خپله جلال آباد کې موږ اوسېږو پاتې کېږو دغسې کوم یو نړیوال برانډ خاص کر په فاست فوډ کې موږ نه لرو په پیزا برخه وګورې په وینګز وګورې که دغه نور شیان وګورې خاص کر دغه موږ نه لرو نو واقعا اول خو زه ډېر زیات خوشحاله یم زه ډېر خوشحاله یم چې پرون هم راغلی وم نن ورځ بیا راغلم همدې خاطر باندې چې ټیسټ یې ښه ده هر څه منظم دي سټف وګورې حساب کتاب وګورې ماشاءالله هر څه چې دی ښه برابر دي نو ډېر خوندور دی خوراک وګورې هر څه وګورې فرسټ کلاس دی دا ځایونه جوړول څومره ګټور دي د ننګرهار ولایت دپاره البته د افغانستان دپاره ډېر زیات ګټور که موږ وګورو خاص کر په جلال آباد کې موږ داسې کم انټرنیشنل برانډ نه لرلو نو دا اولنی برانډ دی چیکینګ چې جلال آباد ته راغلی او ماشاءالله مینوال ډېر زیات دي خاص کر د فاست فوډ داسې نور ځایونه هم شته دی خو که د هغې معیار وګورې کوالټي حساب یې وګورې دغسې نه دي نو ماشاءالله زه پرون هم راغلم نن ورځ بیا هم راغلم دا یادونه کوم چې خوند یې ډېر مزېدار دی نو نور ملګرو دوستانو ته هم دغه غوښتنه ده چې یو ځل یې حتما چې دی دا ټرای کړي ویې ګورئ دلته چې ته راځې کوم یو شی زیات خورې پیزا خورې که نه چکن زیات خورې یار هر شی خورم هر شی ماشاءالله خوندور هر شی که برګر وګورې زنګر برګر وګورې بیف وګورې هر یو وګورې پیزا وګورې وینګز وګورې هر شی ماشاءالله خوندور دی کور ودان لیدونکو موږ خوند وګورو تاسو هم شاټونه وګورئ نو نفیل صاحب مننه کور ودان هیله کوم د پامیر هندارې قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې دا خپرونه ستاسو د خوښوړ ګرځېدلې اوسېږي
ننګرهار ولایت کې بیا چکینګ برانډ ته راغلو چې دا یو نوی رستورانټ دلته پرانیستل شو د نړۍ په بېلابېلو ملکونو کې څانګې لري او د بهرني سیلانیانو لپاره هم د یو ښه ځای دی د ننګرهار لپاره یو ښه زیری دی یو ښه ارزښت دی او انشاءالله زموږ ښار به په نوې نوې طریقو سره جوړېږي او په دې سره زموږ ښار ته هم یو ځانګړې ښکلا وربخښل کېږي او په څنګ دا چې موږ د نړیوالو خوړو سره هم بلدېږو نو لیدونکو خپرونه په همدې ځای باندې پای ته رسېږي تر بیا پورې زه سراج الدین پژواک او د کیمرې برخه کې زلمی زیل صاحب ملته کوي ښې چارې ښه وخت الله پامان